الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو السلام علیکم. بیا هم ښه راغلاست زموږ چینل ته، زموږ د فوټوشاپ درس ویډیوګانو ته. تېره ورځ مو په لیرونو کار وکړ چې د فوټوشاپ لیرونه مو تشریح کړل. لیرونه کوم کار کوي؟ فوټوشاپ کار ټول په لیر دی چې موږ د لیر په ذریعه د لیر په واسطه کار کوو. لیرونه بیا هم تاسو ته ښایم چې دغه ښي لوري ته پراته دي. دا د لیرونو پانل یا د لیرونو المارۍ ده. نو هر کار چې مونږ کوو، هر نوې پروژه مو خلاصه کړې ده په یو ټاکلې اندازه باندې، د دې فایل اندازه، پلنوالی، جګوالی د دې فایل څومره دی. نو دا د هر چا په خوښه چې هر څومره ضرورت یې هماغومره فایل خلاصوي. راځو نن په دغه باندې ټول باکس باندې کار کوو. ټول باکس کیڼ لوري ته دا ټول باکسونه دي، لکه د یو مسلکي کس، مثلا مستري یا نجار یا څوک چې ځان ته اسباب لري، نو هغه اسباب په شان دا فوټوشاپ هم ځان ته ټولز کاري وسایلو ته وایي. نو دا کاري وسایل دي چې دې کې هر یو وسیله ځان ته جلا جلا کار لري، جلا جلا دندې لري، او په جلا دندو ترڅنګ کولی شئ تاسې د خپل خلاقیت یا نوښت پر بنسټ نور اضافي کارونه پرې وکړئ، ښکلي ښکلي کارونه. مثلا د هر ټول ځان ته ډېرې زیاتې دندې ترسره کولی شي او ډېرې زیاتې دندې لري. نو راځو د لومړي نه شروع کوو. دا په دې معنا نه ده چې موږ باید تشریح کړو چې دا لومړی ټول څه نوم لري او څه کار ترسره کوي، یا دویم ټول څه نوم لري، څه کار ترسره کوي، او موږ پرله پسې یو ټول تاسو ته وکاروو. نو موږ به په یو پروژه، په یو کار باندې کار کوو چې هغه کار فرض کړه دلته بعضې عکسونه دي، د هغه عکسونو شاوخوا به قطع کوو، یو وخت به د بل سره یو ځای کوو، او دا ټولونه به پکې کاروو. چې کوم ټولونه زموږ نن ضرورت دي هماغه به تشریح کوو. په دې منځ کې تاسو ته یو شی ویم چې دلته زه ماوس راولم، نو ماته داسې یو تصویر راښیي. دا تصویر په دې معنا نه ده چې کوم ډیزاین موږ جوړ کړی دی، دا تاسو ته د کومک پر بنسټ د فوټوشاپ جوړونکو دا نوې نوښت پکې راوستی ده چې پخواني فوټوشاپونو کې به چې دغه ته ورغلی موس به دې راوسته، نو یو نوم به یې درته د دې ټول یا د دغې اپشن نوم به یې درته لیکه. اوس تاسو ته لږ سمپل یا اګزامپل یې درښودلی چې دغه اپشن دغه کار کوي. نو زه تاسو ته تشریح کوم، زه یې په خپله تشریح کوم. دې عکسونو ته مه ګورئ، دا عکسونه به یې تاسو په خپله یادوئ. دا موف ټول ورته وایي، موف ټول. نو دا نومونه ضرور نه دي چې تاسو په یاد وساتئ. موف ټول یا میجیک ټول یا ریکټانګل مارکیو ټول دلته چې راشي په خپله نوم درته لیکل کېږي. دا ضرورت نه چې تاسو په یاد ولرئ. صرف سلیکشن یا انتخاب یا موف یا انتقال، دا نومونه مو په ذهن کې. دا موف ټول مونږ اوس فعلا اوس اس په کار نه لرو، ځکه مونږ کوم عکس نه لرو. کولی شئ همدغه موف ستاسو عادي ټول دی، لکه ماوس پوینټر. راځو یو دوه درې عکسونه خلاصوو، بیا پرې کار شروع کوو په خیر سره. مخکې مې ویل چې د فایل اوپن نه یا پلیس نه، چې پلیس راځو دغه پروژه کې زموږ عکسونه پلیس کوي، یا فرض که د دې بله وینډو لرو، دلته فولډر مو واس کړی، فولډر نه یې راخلو، دلته راخوشي کوو. یا شارټکټ طریقه ما مخکې تاسو ته ویلو چې شارټکټ په فوټوشاپ کې ډېر زیات دي. تاسو شارټکټونه په یاد ولرئ چې د هر شي لپاره کنټرول ټي، کنټرول ډي، کنټرول وي، داسې زی، داسې شارټکټونه دي. دا په یاد ولرئ، تاسو سره ډېر زیات کومک کوي او 90% ستاسو کار اسانه کوي. نو راځو د دې اوپن بل شارټکټ. دلته د هر عملي ترڅنګ یې شارټکټ هم لیکلی دی. اوپن شو، پلیس شو. دغه پلیس دپاره شارټکټ نشته، کولی شئ بعضې عملیو ته تاسو خپله شارټکټ جوړ کړئ. دلته شارټکټ دغه د کیبورډ شارټکټ
ایډیټ ته ورځئ کیبورډ شارټکټ کولی شئ بعضې عملیاتو خپله شارټکټ په خپله خوښه جوړ کړئ. نو اوپن دپاره کنټرول او اوپن لکه کنټرول ان نیو فایل جوړی کنټرول او اوپن کیبورډ ته ورځو کنټرول او وهو اوپن بعضې عکسونه راځي دلته راځو یو بکګراوند انتخابو مثال یو کنټرول ورسره بیا نیسو چې 2-3 عکسه انتخابو کنټرول دا عکس مې انتخاب که د بیلګې په توګه یو بل عکس دا عکس مې انتخاب که راځو اوپن وایي ورته نو ما تاسې ته تېر ځلم یادونه کړې چې بعضې عکسونه په دې فارمټ نه وي درنه بعضې دغه پوښتنه کوي چې دا اوکې کوي نو دا عکسونه څنګ تر څنګ خلاص شول هغه یو عکس خلاص نه که هغه بکګراوند هغه فارمټ فوټوشاپ ونه مانه کولی شو چې بله طریقه باندې باید خلاص کړو نه دا د دې تر څنګ خلاصوي که چیرې ورشئ پلیس ته پلیس لینک یا پلیس په تیرو فوټوشاپ سی شپږ کې یوازې پلیس دی او په دې نوي فوټوشاپ کې بعضې نومونه لږ تغییر کړي دي دا بکګراوند یې هلته خلاص نه کړ دا یو مشکل لري خلاص نه کړو یا هم دا بکګراوند یا بل بکګراوند داسې راخلاصوو د پلیس په طریقه که داسې راخلاص کړي راته داسې خلاص نه کړه دغه وینډو یې هلته کیمرا را ډز ناټ سپورټ دغه خیر اوس دپاره بل عکس راخلاصو بیا کولی شو چې هغه عکس مونږ پینټ کې سیوس کړو چې د فوټوشاپ د منلو وړ شي دا بل عکس خلاصوو که دا خلاص کړي دا عکس را خلاص کړه نو تاسو کولی شئ دغه پاس مینوګانې دي یو عکس داسې خلاص شو وینډوګانې دا د هر یوه وینډو یوه کړکۍ ده نو دا بکګراوند کولی شئ چې همدغلته پرېږدئ عکس ورسره یو ځای کړئ رای ولئ دلته یا دا بکګراوند ما خپلې پروژې ته انتقال کړو ځکه موږ په یوه پروژه کار کوو داسې راغی نو دلته د موف ټول موږ تشریح کوو موف ټول لکه ما دلته عکس ونیو بکګراوند دا مې پرې موف کړه داسې موف مې که دې پروژې ته مې راوړه دغسې ګوره 2 ځلې راغی ځکه 2 ځلې مې وکړه دلته لیر هر یو بیل لیر جوړ شو یو لیر ډیلیټوم په کار مې نه دی راځو دا بل عکس هم راخلو موف ټول باندې راځو دې بکګراوند سره دلته یې اچوو دلته هلته ګوره فکر مې ورونو چې پاس د دې پروژې په قطار کې دلته پرې نه دي هلته هېڅ نتیجه نه ورکوي فرض که دلته مې پرېښود هېڅ نتیجه نه ورکوي پوه شوئ دا بکګراوند مې راواغسته دې عکس سره مې دلته پرېښوده هېڅ کومه نتیجه نه ورکوي همالته پاتې کېږي هېڅ نه راځي نو راځو دا عکس راخلو ګوره پاس هم چیلي پاپې راځي دلته راځو بېرته خپلې پروژې ته راځو موږ باید پروژه کې دا راولو فرض که یو کنسټرکشن ده خښتې اخلي په هماغه دیوال باندې ږدي د دیوال شاته یې نږدي مثلا یا پاس ځای کې بل ځای کې نږدي کوم چېرته هم چې په کار دي دا عکس ګوره ورکوټی د مخکې ما یادونه کړې وه چې دا عکس ولې ورکوټی ده ځکه د هغه عکس چې ما سیف کړی د هغې سایز ورکوټی ده نسبت د دغې پروژې ته چې موږ جوړ کړی مثلا دا پروژه زموږ 3000 پکسل پر 2000 پکسله وه شاید دا عکس ورکوټی راځو دې بل عکس ته دا عکس هم مثلا راخلو دې پروژې ته یې راولو دا شاید لږ هغې نه غټي راځو په خپل کار باندې خبرې لنډې کوو چې ویډیو اوږدېږي بعضې دوستان اوږدې ویډیو نشي کتلی ښه ما مخکې ځل هم ویلي بیا یادونه کوم نو هر درس کې زموږ هماغه عملي تکراریږي اجرا کېږي بیا شارټکټونه تکراریږي نو کولی شي چې بیا یې زده کړئ لکه یو سبق چې وایي هغه چې څومره تکراروي هماغومره زده کوئ دا موف ټول دی لومړی موف ټول دی خلاص دې کې موږ 2-3 رقمه لرو دا دویمې چې ده دا بعضې ټولونه ضرور نه دي داسې یو خطکش غوندې یو اندازه جوړوي دا قطع کوي مثلا دغسې یو ورکوټی کوي دغسې اندازه جوړوي کنټرول زیډ
بعضې ټولونه تاسو ته هېڅ ضرور نه دی چې زه تشریح کړم او که چېرته زه هر یو فوټوشاپ کې ویښته په ویښته تشریحات تاسو ته درکړم دا فوټوشاپ یو کال کې هم نشئ زده کولی مثلا په 50 ویډیوګانو کې هم دا فوټوشاپ تاسو نشئ زده کولی زه یې داسې تقسیمات کوم دا تشریح او درسونه مې داسې سکیجول کړي تقسیم کړي دي چې تاسو کولی شئ په لنډه موده کې په لږې ویډیوګانو کې تاسو د فوټوشاپ زده کړئ او په ډېر ښه مسلکي توګه زده کړئ ډېر دوستان دي زموږ او دا د کار ته راځو د دې عکس قطع کولو یو ځای کولو عملي ته راځو زیاتره دوستان دي لکه د پینټ په شان د وینډوز پینټ چې دی د هغې په شانتې برس راخلي پنسل پاک راخلي د عکس شاوخوا قطع کوي عکس ورکوټ یو غټ کړي هغې ریزولوشن هم خراب شي او هغه بېرته ځای ته هم نشي راتلی نو دا د دې زما تدریس یا د دې کورس مفهوم هم همدا دی چې تاسو فوټوشاپ په مسلکي توګه زده کړئ نه دا چې یوازې خپل ورځني کارونه مخته ویسئ تاسو کولی شئ چې په ډېرو ښو وظیفو ښو پوزیشنونو کار وکړئ د ډیزاینر یا د ایډیټر په حیث باندې نو دا موف ټول باندې موږ عکس انتقالوو هرې خواته مخکې مې ویل چې کنټرول ټي د فری ټرانسفارم شارټ کټ دی فری ټرانسفارم ایډیټ ته ورځي فری ټرانسفارم دغلته دی دا انتخاب کړه دا چوکاټ کې راونیوه چې موږ وکولی شو دا غټ یا ورکوټ یې کړو دا غټوو ولې دلته راووته ګورئ راووته ما مخکې ویل چې عکس موږ د دې دا رقمي باید غټ ورکوټ یې نه کړو د عکس کیفیت خرابېږي کنټرول زی عکس مو غټ کړه کولی شئ چې په هر ځي ته یې راولئ چېرته هم چې خوښه یي راځو هر عکس ګوره کلیک کوو آټو سلیکټ دلته انتخاب شوی فرض که دا عکس دا هم لږ غټوو اوس د دې بکګراونډ موږ لرې کوو دا د سلیکشن ټول نه دي په هر ځای کې موږ بیل بیل کارولی شو کولی شئ چې هر ځای کې تاسو بیل دغلته کلیک کوئ د سلیکټ نه وځي ډي سلیکټ کېږي یا کنټرول ډي سلیکټ یا دلته په فایل مینو کې هم موږ د سلیکشن یو نوم لرو سلیکټ دلته هم کولی شي ډي سلیکټ ری سلیکټ یعنی بیا سلیکټ شي ډي سلیکټ یعنی لرشي سلیکټ آل ټول سلیکټ شي ټوله پروژه دې سلیکټ شي بیا کنټرول ډي بیا کنټرول ا سلیکټ آل دغه شارټکټونه یاد ولرئ دوستانو هر یو شارټکټ چې زه تاسو یم دا ویډیو که تاسو چېرته انټرنیټ لرئ هر ساعت یې کولی شئ چې ګوګل ته بخئ یوټیوب ته ورشئ او هر ساعت یې دا وګورئ او پاز یې کوئ بیا دا لږ سر کوئ بیا تېر کوئ دا شارټکټونه را په یاد کوئ کولی شئ خپل فوټوشاپ ته ورشئ فایل مینو ته ورشئ هر یو دا شارټکټونه ځان سره یاداشت کوئ کولی شئ د ګوګل نه فوټوشاپ شارټکټس ډاونلوډ کوئ ټول یو لیست دی هغه شارټکټونه تاسو ته وایي زه نه غواړم چې زه زر خبرې وکړم ځکه بعضې دوستان د فوټوشاپ سره ناشنا دي نوي دي نو بعضې موضوعات ترې نه لرې کېږي خو دلته دا موضوع چې تشریح کوم زه سبا بیا دا موضوع بیا تشریح کوم بیا یې تشریح کوم ځکه دغه سلیکشن ټولز نه موږ څو ورځو کې نه وځو په څو ورځو کې موږ دلته مختلف کارونه کوو ډېر کارونه کوو تاسو دا سلیکشن ټول به داسې یاد کړي لکه د اوبو غوندې خیر راځو دوستانو د دې دویم سلیکشن نه یا د دې اول سلیکشن نه دې ته مو ګورئ چې دا اول یې ورکړی دی دویم ورکړی دې ته مو ګورئ موږ کار ته ګورو کار کې هم ضرورت ده غواړو دغه بکګراونډ لرې کړو نو کوم سلیکشن نه کار اخلو زه هر یو تاسو ته تشریح کوم دا دویم سلیکشن او دا اوس پیله نه دي په کار ګور دا دغه رقم سلیکشن دی دا هر یو تاسو ته تشریح کوم په خپل ځای سره دریم سلیکشن ته راځو چې دې کې ابجیکټ سلیکشن دی او کویک سلیکشن دی ګوره دغسې یو منطقه خپل انتخابوئ کنټرول ډي په دې سلیکشن کې موږ په دغه عکس کې د نوموړي عکس کې موږ دغه دواړه سلیکشنونه چې کویک سلیکشن ده او میچک سلیکشن دا دواړه په کار لرو او په دې دویم سلیکشن کې چې میګنیټک لاسیو سلیکشن دی دا کاروو دا سلیکشن هغه دی چې په همدې کرښه باندې ځي دوستانو پام مو دی که چیرې رنګونه د دې کوم ځای چې موږ قطع کوو او کوم ځای چې شاته پرېږدو یا لرې کوو یې نم دی په کار د دې دواړو رنګونه سره مخالف وي یو رنګ نه وي نو کولی شي دا په خپله وزغلي داسې
په خپله دغه لکه د مار په شانتې داسې په دې کرښه باندې ځغلي. سکیپ وهو فعلا د دې سلیکشن راوړو. سکیپ اس موږ سلیکشن نه دی کړی. لږ دا عکس را زوم کومه، تاسو ته یو شی ښیم. فرض که دغلته ګورئ د مخ رنګ یو دی، سم زمونږ په زړه باندې نه ځغلي. اوس ګوره دا همداسې روان دی، ګوره روان دی، موږ نه ګډوډېږي، کار مو ګډوډېږي، غلطېږي. دې ته پام ورخطا کېږئ مه، پام ونیسئ. د کم ټکي نه کمې نقطې نه مې شروع کړې ده، هماغې نقطې ته راشئ، په هماغې کلیک کړئ. ګوره سلیکشن مو جوړ شو، انتخاب شو، ساحه انتخاب شو. دغه سپین او تور ټکي چې دي دا زموږ ساحه انتخاب شو. کنټرول ډي بیرته ډي سلیکټ شو. یا په دې سلیکشن باندې موږ دغه ځای کې خاتمه پیدا کړه، نور نه ده پکار. دلته ډبل کلیک کړئ، د لومړي د پیل د ټکي سره دا شروع شو، سلیکشن مو بیا جوړ شو. کنټرول ډي ډي سلیکټ. راځو ډیر مو سر نه خوږوم، دې سلیکشن کې بیا کار کوو. صرف زمونږ کار سلیکشن دی، په انګلیسي په اصطلاح باندې پلی وید اټ، لوبه ورسره وکړئ. تاسو ورسره لوبه وکړئ چې څه رقم غواړئ عکس کټ را کټ کړئ، هغسې لوبه ورسره وکړئ. دریم سلیکشن کې موږ دغه دواړه زیاتره پکارېږي، دغه دوه سلیکشنونه زموږ زیات پکارېږي. دا هماغه وظیفه ده چې په رنګ باندې ځغلي. ګورئ دوستانو دغه رنګ کې ګوره سټاپ شو اتومات، دلته لږه رڼایي شته ځکه د خپل حد نه خیز کړی. ګورئ دا سلیکشن یا ډي سلیکټ کولی شي د بیکګراؤنډ سلیکټ نه تیر شي، عکس باندې راشي. ګورئ عکس داسې په خپله دا ټول سلیکټ کېږي. هلته اضافه سلیکټ راغی. ښه دوستانو اوس مهم ټکي ته متوجه شئ چې موږ په غلطۍ کې یا قصداً اضافه ساحه چې کومه نه غواړو سلیکټ کړو یا انتخاب یې کړو، هغه موږ نه انتخاب شوه، هغه بیرته انتخابونو نه کنټرول ډي نه وهو، بیرته انتخابونه راکته کوو. نو الټ او شفت سلیکشن کې الټ او شفت په یاد ولرئ دوستانو. الټ باندې بیرته ډي سلیکټ کېږي، ساحه کمیږي سلیکشن نه، او شفت باندې اضافه ساحه ورزیاتېږي. هماغې سلیکشن ته ورځو. ما کنټرول نیوله، الټ باندې بیرته دغه ساحه ډي سلیکټ کوو. ګورئ دومره ډي سلیکټ شوه، ډي سلیکټ شوه دومره. ګوره دا ساحه پاتې، الټ باندې ډي سلیکټ کوو. ما ځکه تاسو ته دا کار ما په لنډو باندې تشریح کولی شو، خو یو وخت چې یو ډیزاین راوړو دغه پروګرام تاسو ته زړه تنګی نه شي. ډي سلیکټ. ګورئ دوستانو دلته بعضې ځایونه موږ نه پاتې، دا کولی شو په بله مرحله کې موږ ترسره کړو. د دې سلیکشن نه د دې قطع کولو نه وروسته بله مرحله هم ده. دا د فوټوشاپ ډېر مهم ځای دی چې لکه مخکې مې چې ویل لیرونه زموږ د فوټوشاپ مهمه ساحه د کار ده، هغه ساحه د کار ده چې کوم چېرته موږ کار کوو، او دغه کار چې کوم موږ کوو ستاسو په هر کار کې، په ډیزاینونو کې، په پوسټرونو کې، په هر کې ستاسو روزمره همدغه سلیکشن سره کار ده. دا نور اضافي کارونه دي، دا نور ټول باکس کې اضافي کارونه دي چې تاسو یې کوئ. سلیکشن د ټولو کارو سره تړاو لري. راځو دا باید زوم ان کو. زوم ان موږ ته ډېره ګټه کوي. الټ نیسو، د ماوس دا څه ورته سکرول دا نیسو، ګوټک. ګورئ زوم هم که کولی شو موږ دغه کم ګرده علامه چې د سلیکشن ده دا کولی شو غټ یا ورکوټ یې کړو. رایټ کلیک او بخیر سلیکشن ته ورځو، هماغه سلیکشن ته رایټ کلیک. نه د ځینې غټ نه شو، دا د فوټوشاپ دغه یې بدل کړی. ښه د دغې پاس ځینه دا ورکوټ یې کوو، ورکوټ یې هم وکړه. ګورئ غټ هم وکړه یا هم ورکوټ یې کړه. راځو بیرته درته مې مخکې ویل چې الټ باندې ډي سلیکټ کېږي، شفت باندې ری سلیکټ کېږي. شفت نیسو، دا غوږ بیرته سلیکټ کوو. ګورئ دوستانو غوږ مو سلیکټ کړه، بیرته الټ سکرول، بیا
یو بل شی ګوره عکس زمونږ عکس غاړې ته راغلی ګورئ دا غواړو چې دا مرکز ته راولو د کیبورډ کې د سپیس بټن دا نری اوږده بټنه چې ده دا نیسو ګورئ لاس علامه راغله یا دغه ته د لاس علامه په همدې ټول باکس کې شته لاس علامه نیسو کلیک دې خواته راولو بیا خپل کار ته ورځو شیفت نیسو پریس شیفت په دا کین لاس باندې شیفت نیسو او په ښي لاس باندې خپل کار کوو په ماوس باندې شیفت ګورئ دوستانو دا ځای ما انتخاب کړ بیرته سپیس بار یا سپیس بټن نیسو دا ګورئ دا ځای دی دا ځای اوس کولی شو په دې وخت کې موږ د بل سلیکشن هم کار واخلو دغه بل سلیکشن ته ورځو دوستانو ګورئ ماوس زمونږ بدلیږي ځکه دلته هغه عملیه نه اجرا کیږي د ډي سلیکټ او ری سلیکټ شیفت ګورئ دوستانو دقلته دا ځای دغسې انتخابوو دوستانو ما دا یوټیوب چینل د فوټوشاپ کورس نوی جوړ کړی ده ستاسو په خدمت کې 2-3 درسه مخکې تللي وو نور را روان درسونه به نور هم جالبه وي نو زما تاسو نه خواهش دا دی چې چینل تعقیب کړئ او په کامنټ کې حتما خپل نظر مونږ ته وړاندې کړئ زه کامنټونه روزمره ګورم او ستاسو په خوښه به مونږ مخته ځو لکه څنګه چې ستاسو لیوالتیا وي د دې درس سره د فوټوشاپ سره شوق لرئ او کوم خواهشات په کومه طریقه باندې چې تاسو غواړئ درس مونږ وړاندې کړو برابر یې کړو په هماغه طریقه به زه ستاسو د مشورې سره سم مخته ځم دغه ځای دوستانو مونږ سلیکټ ګورئ بیرته باک ځو دلته بعضې ځایونه نور هم پاتې دي ګورئ شیفت دغه جمپر داسې ګورئ چې دا کوږ شو بیا لنډ کوي سکیپ شیفت لږ لږ چې کار وکوي ګوره لنډ ټکي ورکوي ډېر ښه مخته تللی شئ بیرته دغه ته راځو ګوره دا ساحه لومړۍ ساحې ته راځو یا ډبل کلیک کوو ګورئ دا ځای موږ بیرته انتخاب کړه بیا سپیس داسې راځو بیا شیفت نیسو هماغه سلیکشن مو نیولی ده دوستانو ګورئ جمپر لږ ستاسو ته په سترګو ښکاري دا هلته راځو ډبل کلیک اختو کې بعضې ځایونه پاتې دي کولی شو دا وروسته په بل عملیه چې د دې کټینګ نه وروسته کوم عملیه اجرا کوو هغه هم ډېره جالبه عملیه ده هغه به وګورئ انشاءالله خیر شیفت دا لږ انتخابومه بیا به هغې عملیه کې مونږ څه کار کوو ډېر دوستان د خپل عکس علاقمند دي چې خپل عکسونه جوړ کړي د مناظرو سره وي په افغانستان کې اوسیږي په افغانستان کې د خارج کمې منظرې سره یا د نورو دوستانو سره خپل عکس یو ځای کړي نو دا جالبه کار دی دغه ځای وګورئ او ښه یې زده کړئ دوستانو ښه دا عملیه مو اجرا کړه سلیکشن وشو ګورئ ډي سلیکټ نه کوي کار هم پرې کړی ده زحمت هم پرې ایستی راځو بله مهمه نقطه چې بیرته لیر ساحې ته راځو د لیر ساحې ته دوستانو راکوز شئ متوجه شئ چې دلته څه شی دي اصلي کار موږ هلته نه کوو چې د پنسل پاک نه کار واخلو یا یو بل برش نه کار واخلو دا کار موږ نه کوو اصلي د کټینګ کار څه شی دی لیر کې ما تاسو ته ویل چې لاندې ډیلیټ اډ لیر یا فولډر یا دا دي یا نور افیکټونه دي د دې افیکټونو تر څنګ دغه ته لیر ماسک دی لیر ماسک هغې ته وایي چې تاسو مثلا قواره یا دغه هغې ته شباهت یې ورکړی ده دا سلیکشن موږ دلته وکړو اوس لیر ماسک وکړو اتومات بکګراونډ ډیلیټ شو بکګراونډ اتومات ډیلیټ شو که چیرې تاسو بکګراونډ انتخاب کړی وي سلیکټ کړی وي عکس مو سلیکټ کړی نه وي نو دا لیر ماسک ووهئ کلیک کوئ هلته ګورئ دوستانو لیرونو څنګ کې بل لیر ماسک جوړ شو بل انمارۍ ورسره جوړه شوه کومکي انمارۍ جوړه شوه او د دې نور لیرو سره نشته ځکه هغې سره دا کار نه دی اجرا کړی
که چیرې موږ بیکګراوند انتخاب کړی و او لیر ماسک مو جوړ کړو مینز عکس ډیلیټ شو بیا تاسو هغه برعکس کوئ انورټ یعنی برعکس کوئ کنټرول آی ګورئ بیکګراوند راغی عکس لاړه کنټرول آی داسې. اوس راځو دوستانو درس مو اوږد نشي په همدغه ټکي سره پای ته رسوم د بل عکس باندې کار نه کوو دا بله ورځ بیا کار کوو انشاءالله بیا درس تاسو ته زیاتېږي. دا بیا زوم ان کوو موږ اوس په همدې ټول باکس کې ګوره بل شي ته ضرورت شو نجار دی یو ځای کې رنده کوي بل ځای کې اره راخلي بل ځای کې سټک راخلي په عین انمارۍ باندې په عین دروازه باندې څو ډوله ټولز نه کار اخلي تاسو هماغه ټولز دلته پیدا کوئ. دلته راځو برش ته لاندې راځو دا څو دانې پرېښودل برش ته راغلو که نه برش ته راځو په برش کې څو ډوله برش دي دا لومړی برش ټول به اخلئ پنسل ټول به نه اخلئ برش ټول چې واغسته بیرته راځو درېیمه مرحله یې د رنګ ده لاندې دا رنګ انتخاب مو باید تور او سپین وي تور او سپین په بل رنګ کې دا عملیه نه اجرا کیږي تور او سپین. راځو دوستانو په لیر کې مو باید لیر انتخاب نه وي لیر ماسک انتخاب وي لیر ماسک مو انتخاب وي. ښه برش ګورئ رایټ کلیک کوو برش سایز مو غټولی شو وړکی کولی شو او برش مو دغه لومړی برش باید چې ګوره تت دی منځ روښانه دی غاړې تت دي دا برش مو انتخاب کړ. اوس راځو دغه یو ځای کې کلیک کوو چې دا لرې شي. اوس راځو ګورئ دوستانو دا غاړې داسې سره مرچ کوئ مکس کوئ ګورئ ستاسو عکس داسې ډېر ښایسته کېږي. بیا که غواړئ چې بیرته هغه ځای بیا راولئ اضافه کوئ نو دا عکس بدل کوئ په تور کې ډیلیټېږي په سپین کې بیرته هغه ځای راځي ګورئ دا عکس دا رنګ داسې بدلیږي داسې په دغه کلیک سره بدلیږي دا ځای مو بیرته راوسه ګورئ بدل مو که بیرته مو دا ځای ډیلیټ که بیا عکس مو داسې را نږدې کوو بیا الټ سره نور هم نږدې کوو دا برش مو لږ وړ کوټی کوو. ښه دوستانو دا عکس موږ نه غواړو چې دا جوړ کړو او ډیزاین یې کړو پرنټ یې کړو اوس صرف درس و تاسو کولی شئ چې 2-3 ساعته 6 ساعته پرې کار وکړئ دا عکس پوره کړئ. ګورئ عکس داسې راولئ بیرته همدا عکس غټولی هم شئ شیفټ غټ مو که انټر دا بل عکس هم کولی شئ هر چېرته راولئ خو دوستانو لیر دلته په لنډه کې تاسو ته وایم په سلیکشن کې سلیکټ سره احتیاط کوئ چې د هر ډول سلیکټ بیل هر یو سلیکشن بیل سلیکشن کوي سلیکټ ټول بیل سلیکشن کوي بیا ورپسې لیر ماسک جوړوي سلیکټ مو چې که ساحه مو سلیکټ کړه چې هر ځای غواړئ قطع کوي شاوخوا یې قطع کړئ سلیکټ مو که سلیکشن پرېږدئ لیر ماسک وهئ هغې نه پس برش راخلئ او برش سره د غاړې بیرته اندازې جوړوئ. نو مننه چې تر دې دمه موږ سره وئ دوستانو الله دې وکړي چې روغ او خوشحاله اوسئ چینل سبسکرایب کړئ موږ سره پاتې شئ او کامنټ او لایک حتما راکړئ چې انشاءالله موږ ستاسو نظریاتو په تمه یو د اوس دپاره مو الله مل شه.